سلامونه نیکې هیلې احترامات مو منې ملګرو هیله ده چې روغ جوړ د صحت عافیت جامې به مو پر تن واوسي. یو ځل بیا درته هرکلی وایو په انګلیش اکیډمي کې هیله ده چې زموږ د نوي درس لپاره به واوسېږئ ملګرو. نن موږ تاسو په بګنر 1 کلاس کې لرو نه 50 نمبر درس. په نه 50 نمبر درس کې به موږ تاسو داسې یو نوی درس وایو چې ډېر خوند به تاسو ترې نه واخلئ. لکه څنګه مو چې په تېر درس کې د کنجنکشنز پر دوهمه برخه باندې موږ تاسو خبرې اترې وکړلې چې سبارډینیټینګ کنجنکشنز ورته ویل کېدل، چې هغه موږ تاسو ته دا راوښودلو چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې فرعي جمله له اصلي جملې سره ولیکو. نو نن به موږ تاسو ملګرو راځو د کنجنکشنز دریمه برخه به موږ تاسو وایو. درېیمې برخې نه مخکې چې موږ تاسو درس ته ولاړ شو، زه راځم یو څو پوښتنې له تاسو څخه کوم. که چېرته تاسو کولی شئ چې زموږ جوابونه راکړئ نو پکار نه دی چې دا ویډیو وګورئ، ځکه چې دا ویډیو ستاسو لپاره نه ده. په دې خاطر باندې چې دا د هغو کسانو لپاره ده چې داسې جملې نشي کولی معنا یې کړي، او که تاسو یې هم نشئ معنا کولی یا مو معنا نه کړلې نو باید دا ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ تر څو پورې وکولی شئ دغسې خبرې تاسو په انګلیسي ژبه کې وکړئ. یو څو پوښتنې درنه کوم، تاسو یې ماته په انګلیسي کې ځوابونه راکړئ. صحیح شو؟ زه تاسو ته وایم چې فاینل لوبې ته به څوک راځي. تاسو دلته دوه اپشنونه دي په انګلیسي کې داسې ووایئ چې یا به افغانستان یا هندوستان. په انګلیسي کې راته ووایاست. صحیح شو؟ دوهمه جملې ته زه راځم. زه وایم چې علي او عمر چیرې دی. صحیح شو؟ ستاسو صنف ته درځم، تاسو ته وایم چې علي او عمر چیرې دی. تاسو ماته دا په انګلیسي کې ووایاست چې هم عمر شته هم علي. صحیح شو؟ بله جمله زه تاسو ته وایم که دې خوښه وي که نه وي حتما به زموږ سره ځې. داسې ماته په انګلیسي کې داسې جملې ماته په انګلیسي کې ووایاست. بله داسې جمله تاسو ماته ووایاست چې زه یوازې کار نه کوم بلکې زده کړې هم کوم، یا زه یوازې دوکانداري نه کوم زه آنلاین بزنس هم کوم. داسې ماته په انګلیسي کې ووایاست. که چېرته دغه جملې تاسو نشئ کولی چې معنا یې کړئ، راځئ دغه ویډیو زموږ سره وګورئ. په درېیمه برخه کې موږ تاسو ته هغه کوم جملې زده کوو چې دغه درېیمې برخې ته موږ تاسو ویلی شو correlative conjunctions. correlative conjunctions موږ تاسو ته دغسې جملې را زده کوي. نو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ، همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو پرې زموږ له نوې ویډیو څخه خبر شئ. یو ځل بیا سلام. راځو موږ تاسو correlative conjunctions ته چې دا correlative conjunctions کومو الفاظو ته ویل کېږي، کومو کلمو ته ویل کېږي، څه مرسته زموږ استاد سره په خبرو کې کولی شي. راځو ډیفینیشن ته. correlative conjunctions are paired conjunctions that work together to join equal grammatical elements, words, phrases, or clauses. They always come in pairs and show a balance between the connected elements. صحیح شو؟ یو ځل بیا درته هم غوږ ورته ونیسئ. correlative conjunctions are paired conjunctions that work together to join equal grammatical elements, words, phrases, or clauses. دا تعریف شو. They always come in pairs and show a balance between the connected elements. صحیح شو؟ اوس راځو موږ تاسو پښتو کې وایو. دغه انګلیسي تعریف مطلب دا دی لکه دوه ګونې یا جوړه جوړه تړون لرونکې کلمې. صحیح شو؟ دا د correlative conjunctions معنا ده. نو په انګلیسي کې چې موږ تاسو تعریف ویلی هغه دا رقم مطلب ورکوي لکه چې دغه correlative conjunctions جوړې ترکیبونه دي چې د مساوي ګرامري عناصرو یعنې کلمو، عبارتونو یا کلاسیزو سره د یو ځای کولو لپاره یو ځای کار کوي. صحیح شو؟ خو موږ تاسو پښتو کې اسانه تعریفي جوړو. که هغه زده کوئ که دا زده کوئ هېڅ مشکل نشته. صحیح شو؟ اوس راځو موږ تاسو له خپل ځان یو تعریف ورته جوړو چې اسانه وي. دوه ګونې یا جوړه جوړه. صحیح شو؟ دا درته وایم بیا چې جوړه جوړه یا دوه ګونې ولې ورته وایي. تړون لرونکې کلمې. تړون لرونکې یعنې دا مطلب
هغه شی چې یو شی سره تړي دی ته تړون لونکی یا لونکی وایي. صحیح شو؟ دا چې کلمې دي نو تړون لونکی وایو. تعریف ته راځو چې په جمله کې سره یو ځای راځي او دوه برابره ارزښت لرونکي کلمې یا عبارتونه سره تړي. صحیح شو؟ دوی تل په جوړه کې راځي، یعنی دوه کلمې وي یو ځای کې راځي. صحیح شو؟ او د تړلو عناصرو ترمنځ توازن ښیي. دوی تل په جوړه کې راځي، دا مطلب چې لکه په یو جمله کې موږ تاسو دوه دانې کارو. صحیح شو؟ په کامله جمله کې چې موږ تاسو غواړو دغه کلمې پکې وکارو نو دوی به دواړه پکې راځي او د تړلو عناصرو ترمنځ توازن ښیي. صحیح شو؟ راځي موږ تاسو دغه کلمې ووایو چې کومې کلمې دي او بیا موږ تاسو جمله‌یي مثالونه ته ځو. په جملو کې زه درته کاروم تر څو پورې مې سر ورباندې خلاص شي. دا څه کلمې دي چې تاسو وینئ ګوره دوه راغلي. صحیح شو؟ همدارنګه په جملو کې هم کارېږي چې وروسته به یې په جملو کې څه درته وکاروم. راځئ ووایو کومې کلمې دي. both and not only but also just as much as if then what with and neither nor whether or as either or so as the no sooner than hardly when such that rather than scarcely when so that. یعنی ګوره دغه هغه کلمې دي چې موږ تاسو په جملو کې به ووینو. صحیح شو؟ په تعریف باندې انشاءالله چې پوه شوي به یاستئ. دغه کلمې دي مکملې او بل چې دی اوس به زه څو دانې په جملو کې درته ووایم چې د هغه معنا به هم درته ووایم، وضاحت به هم درکړم. او که مو نور چېرته غوښتل چې مکمل دغه کلمې په پښتو معنا سره او مکمل یې زده کړئ په کمنټ کې راته کمپلیټ ولیکئ نو زه به مکمل دغه درته په کمنټ کې درته ولیکم تر څو پورې دغه ویډیو اوږده نه شي او تاسو هم دلته راسره دقت ونه کړئ. اول ته راځو such او that د دوه کلمې په یو جمله کې کارو. he is such a smart boy that he passes his math exams successfully. صحیح شو؟ په دې ځای کې نو اوس په کوم ځای کې کار شوی دی ګوره. he is such a smart boy. صحیح شو؟ هغه دومره ډېر هوښیار هلک دی. صحیح شو؟ هغه دومره هوښیار هلک دی یا ځیرک هلک دی. that دلته بل کار شو پکې، یعنی له such سره همیش that راځي. صحیح شو؟ he is such a smart boy that he passes his math exams successfully. هغه دومره هوښیار هلک دی چې دا that دلته مطلب د چې ورکوي. صحیح شو؟ چې د ریاضیاتو امتحانونه په بریالیتوب سره پاسوي. صحیح شو؟ یا ورکوي. نو دا جوړ عبارتونه د دلیل یا پایلې لپاره کارول کیږي. صحیح شو؟ چې such د صفت د شدت لپاره کارول کیږي یا د صفت شدت ښیي چې دغه هلک یعنې ډېر ځیرک دی. صحیح شو؟ او that چې دی پایله معرفي کوي. لکه موږ تاسو وایو چې د ریاضیاتو امتحانونه په بریالیتوب سره پاسوي. اول موږ تاسو ویلې چې هغه دومره هوښیار هلک دی. صحیح شو؟ هلته دغه هلک هوښیارتوب په شدت سره موږ تاسو په such سره بیان کړلو. یعنی such چې دی د صفت شدت ښیي. صحیح شو؟ او ګوره بیا وایو چې د ریاضیاتو امتحانونه په بریالیتوب سره پاسوي. صحیح شو؟ نو دلته دا چې موږ تاسو وایو دلته موږ تاسو ته پایله بیانوي یا پایله راته معرفي کوي. صحیح شو؟ چې that په انګلیسي کې دی. دوهم مثال ته موږ تاسو راځو. neither or neither.
دا دواړه یو شان ویل کېږي. صحیح شو. بیا موږ تاسو ورسره لرو nor. Neither George nor his brother is very tall. نه جورج او نه یې ورور ډېر لوړ دی. صحیح شو. نه جورج او نه یې ورور، نه عمران نه نصیب. صحیح شو. اوس دلته دا neither or nor دا عبارت دی یا دا جوړ عبارت ورته ویل کېږي چې دوه منفي انتخابونه ښیي. ګوره اول جورج هم مطلب موږ تاسو ته وښودلو چې منفي دی او بیا د هغه ورور هم وښودلو چې منفي دی. صحیح شو. نو دا موږ تاسو ته منفي شیان ښیي. neither or. نه فلانکی او نه بسانکی. صحیح شو. بل ته راځو موږ تاسو whether or. صحیح شو. جملې ته راځو he must do it whether he likes it or not. صحیح شو. دا جمله شو he must do it whether he likes it or not. معنا د دې جمله څه دی؟ هغه باید کار وکړي که خوښ وي یا نه وي. صحیح شو. مطلب لکه موږ تاسو وایو که نه، که دې خوښه وي که نه وي فلانکی کار به کوې، یعنې مجبوروو موږ تاسو څوک. صحیح شو. نو دا د چی لپاره کارول کېږي؟ د شک یا دوه ممکنو حالتونو لپاره موږ تاسو دا کارولی شو. د شک یا دوه ممکنو حالاتو لپاره. صحیح شو. او بل ته بیا موږ تاسو راځو as. صحیح شو. از د مقایسه لپاره کاریږي چې موږ تاسو یو شی سره مقایسه کوو. راځو جملې ته he is not singing as loudly as he can. صحیح شو. singing یعنی sing آواز خواندن ته ویل کېږي. صحیح شو. he is not singing. هغه دومره په لوړ آواز نه سندرې وایي لکه څومره چې کولی شي. صحیح دی. بلې جملې ته موږ تاسو راځو rather than. دا موږ تاسو د ترجیح ښودلو لپاره کارو. صحیح شو. یو چاته چې ترجیح ورکول. صحیح شو. ترجیح خو پېژنئ، یو څوک یو له بل چا څخه بهتره ګڼل یا یو شي ته له بل شي نه زیات اهمیت ورکول، ترجیح ورکول. صحیح شو. I would rather go out than stay at home today. دا جمله شو. I would rather go out. زه به غوره وبولم. صحیح شو. go out چې بهر لاړ شم then stay at home today. نه چې نن کور کې پاتې شم. دا جمله شو. صحیح شو. یعنې زه به دا کار غوره وبولم چې زه بیرون لاړ شم، یعنې دا ماته بهتره ده چې بیرون لاړ شم له دې نه چې په کور پاتې شم. صحیح شو. یعنې یو شی له بل شي نه بهتره بلل یا ورته ترجیح ورکول. بل ته راځو scarcely when. دا دوه موږ تاسو په جمله کې کارو. دا د چی لپاره کاریږي؟ دا دوه دانې عبارت یا کلمې د دوو پیښو نږدېوالی ښیي. صحیح شو. معمولا یوه پیښه بلې ته ژر پیښیږي. صحیح شو. لکه فلانکی کار به ونه سي خو بستانکی شاید وسي. صحیح شو. لکه یوه پیښه بلې ته ژر پیښیږي. راځئ په مثال کې وایو scarcely had I gone to bed when the doorbell rang. یعنې لا بسترې ته نه وم تللی چې زنګ ووهل شو د دروازې. صحیح شو. یعنې پیښه باید چې داسې وه چې زه تللی وای بیډ ته، بستر خواب ته، خو هلته لا نه وم تللی چې فلانکی کار وشو. صحیح شو.
یا مثلا تاسو وایئ چې بازار ته لاړو تللی خو هلته دمکه وشوه صحیح شو فلانکي ځای ته نه وم تللی خو هلته فلانکی کار وشو د دغه رقم پیښو لپاره موږ تاسو کارو بل ته راځو both and صحیح شو دواړه کارونه یا ځانګړتیاوې تاییدوي صحیح شو دوه کارونه په یو وخت کې تاییدوي یا یې ځانګړتیاوې صحیح شو یا ځانګړتیاوې تاییدوي راځو جملې ته Michael can both read and write مایکل هم لوستلی شي او هم لیکلی شي دلته دواړه کارونه یا ځانګړتیاوې تاییدوي صحیح شو مشخصات تاییدوي Michael can both read and write مایکل هم لوستلی شي هم لیکلی شي مثلا ته ووایه چې زه هم درس ویلی شم او هم تدریس کولی شم څنګه به وایه دا راته په کمنټ کې ولیکئ نو که چېرته غواړئ چې مکمل د دغه کلمو مثالونه معناګانې استعمالات زده کړئ نو په کمنټ کې راته کمپلیټ ولیکئ چې درته یې مکمل تشریح کړم نو تر راتلونکي ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم ښه وخت ښې شبې الله مو حافظه ناصر شه انشاءالله چې دقت به مو نه وي راسره کړی دا چې زه یې سلو درته وایم په دې خاطر باندې چې تاسو په مکمل ډول باندې ورباندې پوه شئ صحیح شو که زه چېرته په تیز او سپیډ او سرعت کې درته ووایم نو بیا تاسو نه ورباندې پوهیږئ صحیح شو تاسو ته بیا وروسته مشکل پیدا کوي نو دا چې زه سلو درته وایم هدف مې پکې دا دی تر څو پورې تاسو وکولی شئ دغه درس په صحیح طریقه سره مو په مغزو کې کښېني نو ښه وخت ښې شبې ویډیو ته لایک کمنټ مو هیر نشي